مسلم یار فعالیت پیل کړ او له طالبانو څخه یو عاجزانه غوښتنه وکړه. په سلامونه مو هرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پای وګورئ. د ولسي جرګې پخوانی مشر فضل هادي مسلم یار چې تازه له دوبۍ څخه خپل هیواد ته راستون شوی دی وایي چې دوبۍ ته د ځینې روغتیایي ستونزو له کبله تللی و او اوس ډیر خوشحاله دی چې بیرته خپل هیواد ته راستون شوی دی. مسلم یار د هغه خبرو په هکله هم وضاحت ورکړ چې موجود حکومت بهر ته د سفر کولو په موخه د سیاسیونو مخنیوی کوي. نوموړي وویل چې حکومت ده ته د سفر کولو په وړاندې هیڅ ډول ستونزه نه ده جوړه کړې او په ازادانه ډول خپل سفر ترسره کړی دی. د وړاندې په خپلو خبرو کې د طالبانو څخه غوښتنه وکړه چې د موجودو ستونزو د حل لپاره د خپلو مخالفانو سره خبرې اترې وکړي او هر څه د خبرو له لارې حل کړي. که څه هم مسلم یار بهر ته سفر وکړ او بیرته راغی خو کرزي او عبدالله بیا په خپلو وروستیو مرکو کې ویلي دي چې بهر ته د سفر په برخه کې ځینې ستونزې موجودې دي چې دوی هیله لري حکومت به دا ستونزې حل کړي. دا و زموږ نننی چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت ښې چارې.